بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. راځو د مایکروسافت اکسس 15 درس ته. 15 درس د تیر درس په ادامه سره چې تېره ورځ مې پر ویر و، ډیلیټ و، سمیشن و، همدارنګه میکس و، ماین و، څو ساده فنکشنونو په هغو باندې بحث وکړي. نن راځو د ګروپ بای کویري په نامه یو کویري موږ لرو چې شي د ګروپ بای کویري. ګروپ بای کویري څه شي کویري ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. 14 درس د مایکروسافت اکسس how to make a group by query. ګروپ بای کویري څه ته ویل کېږي؟ ګروپ بای کویري یعنی د په جدول کې ډیټا د یو شرط پر اساس جمع کول، حسابل یا شمیرنه کول یا معلومول یا لاسته راوړل عبارت له ګروپ بای کویري څخه دی. یعنی د یو شرط پر اساس د ډیټا لاسته راوړل عبارت له ګروپ بای کویري دی. یعنی معنا ګروپ یې که په دغه شکل، ګروپ یې که په دغه طبقه، ګروپ یې که په دغه کلاس باندې. صحیح سو؟ فرض که موږ یو کلاس لرو، آی ډي نمبر لري، نوم لري، جاب لري، سالري، معاش لري. راځو عملي درس ته. اکسس مایکروسافت اکسس راخلاصو. دا د اکسس په رن مینو کې وهل شوی دی. نیو بلانک ډیسکټاپ ډیټابیس ته راځم. دلته به پکښې ولیکم چې جی ډي بي یعنی ګروپ بای کویري ده. راځو کنټرول ډبلیو وهو بندوو یې کړئ. ته راځو یو دانه ټیبل ډیزاین کوو. کله چې مې ټیبل ډیزاین کړي دلته به ولیکو چې آی ډي نمبر مې اوټو اخمه او راځم نیم دی هغه هم چې اخم، چارټ ټکس اخم، راځم د هغه څخه وروسته جاب دی، بیا راځم سالري، معاش دی. دا به چې واخو کرنسي واخو. کنټرول ډبلیو بندوم یې. دا به یس کم، دلته به نوم ورکم د ای ام پی ال په نامه باندې. دا به هم وکیکم او دا ډوپلیکیټ کړي بنو کوم کلی وبخښئ. راځو یو څه ډیټا ورته انزټوو. دلته د خان په نامه دی. زه ډیټا ورته انزټوم، ویډیو بندوم ځکه چې ویډیو اوږدېږي. ډیټا چې انزټ سوله د هغه څخه وروسته بېرته ویډیو چلندوم ځکه چې هغه ستاسو دا دې تقریبا 2 کسان مې خپل جدول ته انټري کړله. یعنې چې سو انټري سو. اوس راځو کنټرول ډبلیو وهو، جدول بندوو. کنټرول ډبلیو چې مو وهي کریټ ته راځو، کویري ډیزاین ته راځو. کویري ډیزاین ته چې رالو راخلاصه سوي وینډو به بنده کړو. رسته کلیک به پر کویري باندې وکړو. اس کیو ال ویو ته به راسو. دلته به ولیکو چې سیلیکټ ښه په دغه باندې سر خلاص کړي. میخانیک یې مه په یادوئ چې د فلاني کویري څنګه و، د فلاني کویري یا سر په خلاص کړي. د دا معنا چې سیلیکټ انتخاب یې کړه. څه شي انتخاب کړم؟ زه اول ورته وایم چې د جاب کالم انتخاب کړه. کامه به ورکړم. د هغه څخه وروسته به ورته وایم چې د جاب کالم چې د انتخاب کړي سی او ان ټي کانټ یې کړه. ویې شماره. زه ګوره دا ورشمېرم. کانټ یې کړه. څه شي؟ دلته به ورته وایم چې د جاب یا نیم هېڅ فرق نه لري. هر کالم چې ورکړي، یو کالم زما نیم ورکړي، نمونه حساب کړه. ګوره اول خو مې چې د جاب کالم انتخاب کړه، یعنې وظیفې انتخاب کړه او حساب یې کړه نمونه. نمونه چې د حساب کړل اس د څه شي په مثال یې راکړه؟ د څه شي په مثال یې راکړه؟ ټوټل امپلویي، ټول کارمندان یا ټول شاګردان، ټول سټوډنټ که یا ټول چې ورکرز، کارکوونکي که منیجرز، اداره کوونکي که داسې هر شی چې ته ورکوې ټوټل امپلویي. دلته به ولیکې فرام ټیبل چې شي ټیبل 1 د ټیبل د څه څخه د ټیبل 1 نه دی وبخښئ، د ای ام پی ال په نامه دی. د ای ام پی ال په نامه مې جوړ کړی فرام ای ام پی ال. دلته به ولیکې چې ګروپ بای. ګروپ کې د چیش پر اساس؟ د جاب پر اساس. څنګه مې ورته ویله؟ اول مې ورته ویله چې سلیکټ انتخاب یې کړه د جاب کالم. دا به ټوله ونسې، په لاس کې به ونسې. کانټ ویې شمېره د نوم کالم، نیم کالم په هغه کې به نومونه وشمېرې. اس د چیش په مثال ټوټل امپلویي. هلته به جلا ماته په کویري کې دغه جوړه کړې، د ټوټل امپلویي په نامه یو جدول به جوړ کړې. فرام ای ام پی ال، د ای ام پی ال ټیبل څخه به دا شیان راته راواخلې او ګروپ بندي به کړې، تقسیم بندي به کړې د وظیفې پر اساس. څنګه د وظیفې پر اساس؟ که مې 10 منیجر درلودل، راته وبلیکې چې 10 دانې خو منیجر لري، 15 دانې ایچ آر لري، 20 دانې ایچ آر لري، 15 دانې چې لري معلمان لري.
یعنی د جاب پر اساس دی ماته چش کی کټګوري کوي را بس دا به یس کې دا به هم وکي کې دلته به ورته ولیکي چې څه شي ټوټل امپلوي به ورته ولیکي را بس پر کیوري باندې ټوټو باندې برستک ډبل کلیک وکي دی به درته وایي چې شي د ټوټو په نامه کیوري چې رنګ کړل دلته ټوټل امپلوي ګوره دا د هغه نوم یا ورکي په دې ځای کې څنګه چلته موږ کوی چې اس ټوټل امپلوي کا اچ ار 2 دانې لري منابع بشري 2 لري آی ټي 4 دانې لري منیجر 1 دانه لري اوس نو د دې نو وروسته چې هر وخت وغواړي څه وکړي هر وخت وغواړي په ای ام پی ال کې تغیر راولي فرض کړه دلته یو بل شی ورچوم شي اسمت په نامه ورچوم اسمت هم چې کوم منیجر ورچوم منیجر سپیل به یو رقمي هلته به ما اشتیاق ورته کوي کنټرول ډبلیو که اوس راسه پر کیوري باندې ډبل کلیک وکړو منیجران مې څو دانې شو 2 دانې شو او که چیرې راسې دغه څخه وروسته پر جدول باندې دلته کلیک وکړې دا نه بل فرض که زه ور اضافه کوم د شپه نامه د طاهر په نامه مې ور اضافه کړي دی چې دی آی سی سی په نامه دی دا د آی سی سی وظیفه اجرا کوي کنټرول ډبلیو بیا هم راسه کنټرول ډبلیو کیوري دې بنده کړه راسه پر کیوري دوم ځل کلیک وکړه دلته د آی سی سی په نامه یو کارمند سره اضافه شي دا اوس موږ چې د ګروپای کیوري خو پر چې د وظیفې یا د دوی د مسلک اړوند مې را کټګوري کړل ته کولی سې چې دلته یو بله کیوري جوړه کړې کیوري ډیزاین ته راځو دلته دغه راخلاصه سوې وینډو بندوو پر دې رسته کلیک کوو اسکیول بیو ته راځم اوس هم درته وایي وایي ماته داسې جوړ کړه چې منیجران څو معاش وړي د میاشتې مدیران څو وړي معلمان څو وړي آی ټیان څو وړي آی سی سی څو وړي او بشریان څو وړي ان د دوی ټول معاشونه ماته کټګوري کړي د معاش پر اساس بیا به ولیکئ چې سلیکټ چې شي سلیکټ دلته به ولیکئ چې سالري انتخاب یې کړه چې شي سالري یا جاب یا هر شی چې ورکړې مشکل نه لري دلته به کامه ورکړې دا ور به ولیکئ چې سام راته جمع کړه چې شي سالري چې دې جمع کړه دلته به ولیکئ کله چې دې ولیکل یا سالري نه وبخښئ په دې ځای کې دغه ورکړئ په دې ځای کې بېرته هغه جاب ورکړئ ځکه چې د جاب پر اساس باندې موږ معاش راباسو جاب چې د انتخاب کې دلته به ولیکئ چې as total چې شي total salary دلته به ولیکئ from EMPL group by چې شي ګروپ بای د چش پر اساس یکه ګروپ بای یکه د چش پر اساس باندې دلته به ولیکئ چې ګروپ باندې یکه د جاب پر اساس بس موږ څنګه کوو اول خو مې د جاب کالم په لاس کې ونیوئ د هغه څخه وروسته مې سام جمع کړي سالري معاشونه اس د ټوټل سالري په شکل د ای ام پی ال جدول څخه او بیا مې ورته کتله چې د جاب پر اساس چې د جاب پر اساس یې راته ګروپ بندي که تقسیم یک اوس به دوی ماته وایي چې مدیران 10000 افغانۍ وړي آی ټیان 10000 افغانۍ وړي ایچ آر 50000 افغانۍ وړي کنټرول ډبلیو به ووایي دا به یس کې دلته به ولیکئ سالري کیوري به دلته ولیکئ چې شي سالري کیوري دا به وکړئ سالري کیوري باندې چې کله ډبل کلیک وکړئ دی به ماته ووایي چې ایچ آر 15000 افغانۍ آی سی سی 4000 افغانۍ آی ټي چې 25000 افغانۍ منیجر 4000 افغانۍ که چیرې موږ راسو دلته پر ای ام پی ال کې یو دانه بل چش ور اضافه کړو تاسو که زه راځم ته د ګل په نامه د آی سی سی ته ورچوم او څو ورچوم یو روپۍ ورکوم بله به څو سي مجموعه هلته 4010 روپۍ به سي اوس به پر سالري کیوري باندې کلیک وکړم آی سی 4010 روپۍ دا ځل موږ ته وایي یعنې موږ دا ځل د چش پر اساس سره جلا کړل د معاش پر اساس دوی معاش مې راواخیستې د دوی پر جاب یا وظیفو باندې وویشي د وظیفو پر اساس مې معاشات لاسته راوړل همدارنګه کولی سي چې د ولسوالیو پر اساس د صنفونو پر اساس د بستونو پر اساس د درجې یا ګریډ پر اساس د ټولو پر اساس ته معاشات هم راایستلی سي شمېر هم راایستلی سي چې څو کسان موږ د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ د دیراوت ولسوالۍ چارچنو ولسوالۍ د کندهار څخه کابل څخه د کوم ولایت د کوم ولسوالۍ د کوم کلي د موږ ډېر کسان کم نفوس ډېر لرو د هغه کلي پر اساس یې چې ګروپ پایک دا اوس موږ د ګروپای کیوري په ګروپای کې موږ نور هم لرو انشاءالله هغه به د خیر په راتلونکو درسو کې در بحث لاندې راولو نو تر راتلونکي درسونو پر الله سپارم مخته مو ښه الله مو مل صح هیره جنۍ کومې چیرې ویډیو خوښه سوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او همدارنګه کوم مشکل لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ او پوښتنه لرئ هم یې په کمنټ کې راته لیکلی سئ ویډیو مې په هره وبخښئ شمیره مې په هره ویډیو کې شته او چینل لینک بیا د نور ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو ټول ملګري ورڅخه برخمن شي السلام علیکم ورحمة الله